لوګر کې د دغو اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش لړۍ چې د کرنې او خوړو نړیوالې ټولنې په مالي ملاتړ د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې په تطبیق د کرنې ریاست له لوري پر 8,000 بزګرانو ویشل کیږي. په پرانیسته کې د لوګر والي، د کرنې او مالدارۍ رئیس، ګڼ شمېر ځایي مسؤلینو، د اړوندو موسسو استازو او زرګونو بزګرانو ګډون کړی و. د لوګر والي له بزګرانو وغوښتل چې د کر په وخت کې د موسسو او کرنې ریاست لارښوونو ته غوږ ونیسي او له دغو اصلاح شویو تخمونو څخه د سمه او پر ځای ګټه واخلي. اگر شما دوستا دهقانای عزیز قسمی که انجینر صاحبا مسئولین مؤسسات با شما هدایت میته آنمو قسم زراعت کردین انشالله حاصل بسیار خوب میگیرین. اگر چی قسمی که یا هدایت نداد شما قسم زراعت نکردین باز حاصلتان بجای نیست. د لوګر د کرنې رئیس د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو اندازه 800 ټنه ګڼي او د ورته نورو کرنیزو مرستو د ویش منع کوي. نو لله الحمد اوس لپاره هم موږ د زراعت ریاست په همکاري د همکارو مؤسساتو په توسط باندې تقریبا موږ 400 ټنه اصلاح شوي تخمونه 400 ټنه اغات خو هغه توره خوره موږ به ان شاء الله 8000 کسانو ته د فلح لپاره چې بعض ولسوالۍ ته غنم رسیدلی توزیع شروع ده، بعضو ته انتقال روان ده، انتقال شروع ده. په دغه نورو کې به انتقال پوره شي. د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله ټولو د اکثرو دهقانانو ته دغه تخمونه رسیږي. د لوګر ولایت بزګران هم له یادو موسسو او کرنې ریاست ته منندوی دي او هیله لري چې د کرنې په برخه کې به نورې مرستې هم ورسره وشي. حکومت موږ ته بسنه کوي د ومنه غنم دي تقریبا 50 کیلو دا د یو جره پټي لپاره لږ څه اضافه کیږي خو ډېر سره یې همداسې د موږ د کښتو د هغې دپاره بسنه کوي، د غنمو د کرلو دپاره بسنه کوي. موږ ډېر خوشحاله یو ځکه کومکونه کېږي، په هر وخت کې کومکونه کېږي، راځي کومکونه کېږي د اماراتو د مسؤلینو د موسسو له طرفه څخه د خلک یې اخلي، د موږ خلکو سره اسوده دي. د یادونې وړ ده چې د لوګر ولایت د کرنې ریاست له دې وړاندې هم د ګڼو موسسو په همکارۍ د دې ولایت له بڼوالو او بزګرانو سره د کرنیزو وسایلو مرسته کړې وه.